ازمونې چې دا د سربلند هغه کلی ده چې دا په زلزلو کې وران شوی ده. په دغه کورونو کې ډېر زیات تعداد زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي. په دغه زلزلو کې د دوی جوماتونه وران شوي، مدرسې ورانې شوي دي. مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا الحمدلله دلته ډېرو بنسټونو د دوی لپاره کورونه جوړ کړي دي، خو د جوماتونو او مدرسو خدمت لا دلته نه ده شوی چې انشاءالله موږ به د دوی لپاره جوماتونه جوړوو، مدرسې به جوړوو چې تر څو د دوی د ماشومانو راتلونکی په دغه مدرسو په دغه جوماتو باندې روښانه سي، دوی پکې خپل درسونه وایي، سبقونه وایي. حافل لو رأتنا تقریبا په دغه کلي باندې 2-3 کاله مخکې ډېره شدیده زلزله راغله چې په دغه زلزله کې د دوی کورونه وران شول، جوماتونه وران شول، مدرسې ورانې شوې. د دغه کلي د کمکیو مدرسه وه، د ماشومانو مدرسه وه چې دغه مدرسه هم له منځه لاړه. د دغه ماشومانو پلرونه د دوی آینده ته ډېر سخت خفه وو. الحمدلله موږ دلته راغلو تر څو مو وغوښتل چې د دغه ماشومانو لپاره یوه ښکلې مدرسه جوړه کړو او د دوی آینده سبقونه درسونه پکې روان شي. فدون مقامنا دغه ماشومان موږ خپلې مدرسې ته راوستل چې دوی تر څو د خپله مدرسه له نږدې نه وویني. الله دې د دغې مدرسې په جوړولو سره د دې ماشومانو آینده روښانه کړي او الله دې هغه چا ته اجر ورکړي، الله دې ورته دغه صدقه قبوله وګرځوي چې دغه کومک یې له موږ سره کړی. ډېره مننه. وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا